واه مبارک افغان ولس ته ډیر ډیر مبارک وي. د افغان ولس ستړیا سختۍ او ډیر یې اوږد صبر اخر هم نتیجه ورکړه. بیا دې هم مبارک وي. ملګرو د انتخاباتو کمیسیون نتایج اعلان کړل. څوک اول او څوک دویم شو او په څومره توپیر رایو باندې اول شو. ویډیو کې مکمل معلومات وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې محمد اشرف غني د 1998 لمریز کال د تلې د شپږمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی دی. د کمیسیون نن څلواغه 29مه په یو خبري غونډه کې ویل چې محمد اشرف غني په ولسمشریزو ټاکنو کې 50.40 سلنه یعنی 9,23,592 رایې اخیستې دي او د مخکښ سیال عبدالله بیا 9.25 سلنه یعنی 12,800 رایو په ګټلو دویم ځای خپل کړی دی. د ټاکلو بل نومان ګلبدین حکمتیار بیا 3.15 سلنه یعنی 8,241 رایې ګټلې او دریم ځای لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد اشرف غني د 50.45 سلنه رایو په ګټلو د افغانستان ولسمشر په توګه اعلانېږي. 2 میاشتې وړاندې د افغانستان د ټاکنو کمیسیون له شاوخوا 3 میاشتني ځنډ وروسته د 1998 لمریز کال د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د لومړنیو پایلو له مخې محمد اشرف غني د 9,23,888 رایو په ګټلو چې 50.45 سلنه کېږي تر نورو نوماندانو ډېر رایې ګټلې وې. په دویم کتار کې عبدالله و چې 9.25 سلنه کېږي خپلې کړې وې. د ټاکنو د لومړیو پایلو له اعلان وروسته ګڼو نوماندانو نیوکې وکړې چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده او دوی ته یې پایلې د منلو نه دي. له هغه وروسته د جنجالي رایو د بیا شمېرنې او ټاکنیزو شکایتونو د ثبت او ارزونې څو میاشتنی بهیر پیل شو. څو ورځې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د خپلو موندنو له مخې ټاکنو کمیسیون ته وروستۍ پریکړه استولې وې چې ټاکنو کمیسیون یې پلي کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وروسته وویل په 9 ولایتونو کې د ټاکنو د بیا شمېرنې په اړه 2 ورځې مخکې پیل شوی بهیر د ټاکنیزو شکایتونو ته د ټاکنډلو د څارونکو په موجودیت کې په بریالیتوب پای ته رسېدلی دی. کمیسیون بالاخره نن سې شنبې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له مخې لکه هماغسې چې په لومړنیو پایلو کې څرنګه شوی و محمد اشرف غني د دې ټاکنو ګټونکی شو. بل لور ته د افغان ولسمشرۍ ټاکنو یو مهم نومان او افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سې شنبه کابل کې د مجاهدینو د انسجام شورا له غړو سره کتلې. په دې لنډه اعلامیه کې راغلي په دې کتنه کې ټینګار وشو چې د ټاکنو تقلبي پایلې به نه منل کېږي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ.